لنډ غونډ نظم دی خو د هغې نه مخکې ما خپل سپیچ کې یو څو کسان هېر کړه اسماعیل ګور صاحب اختر حیات قمر او خلیل صاحب دوی زما کتاب کې ما سره ډېر زیاته ملګرتیا کړې ده او ډېره دا کتاب اصل کې د دوی د وجې چاپ شوی ځکه زه خو اسټرالیا کې دوی هر څه دلته کړي دي نو د هغوی ډېره مننه او دا لنډ غونډ نظم دی د نظم عنوان دی پښتنه شاعره او ګور صاحب ما ته ویلي چې تاسو پښتنه شاعره ده خو هغه شاعري ډېره ښه کوي خو کتاب خپل په نوم نه شي چاپ کولی لکه هغه خانداني هغه تاثر کې نظم دی زه قیدي د روایاتو پهردار په سوچ ولاړ دي سترګې پټې خوله مې بنده لاس تړلی د خیالونو برش را واخلم د لفظونو رنگ را غونډ کړم او د خیال په کینوس تصویر کشي کوم د دنیا ورته حیرانه زه څه داسې شاعري کوم ډېره مننه جي